سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې یو کارټوني عکس په حرکت راولئ؟ هغه دپاره تاسو د انیمیټ ډراونګز په نوم سافټویر ډاونلوډ کولی او انسټال کولی شئ زما د ټیلیګرام چینل څخه. زه راځم په دې انیمیټ ډراونګ سافټویر باندې کلیک کوم، بیا ټرای اټ ناو باندې کلیک کوم، بیا به اکسپټ باندې کلیک کوم. هغې نه وروسته به راشئ اپلوډ فوټو باندې به کلیک وکړئ. زه به دغه فوټو باندې کارټون فوټوز باندې کلیک کوم. بیا به هغې نه وروسته تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به تاسو د کوم عکس انتخاب شولو، دغه دا شپږ نقطې دي، 9 نقطې دي. په دې کې مثال یو درب بل طرف ته کش کوی هم شئ که نه. د نقطې کومه اندازه تاسو انیمیټ کوئ، مثال چې په حرکت راشي، ځینې مثال ټول عکس په حرکت راشي. بیا به یې نیکسټ کړئ. نه وروسته بیا نیکسټ کړئ. نه وروسته بیا نیکسټ کړئ. لږ انتظار نه وروسته عکس داسې په حرکت راولي، تاسو یې خپله کتلی شئ که نه. بیا کولی شئ چې تاسو همدغه عکس ته مختلف انیمیشن تاسو انتخاب کړئ. لاندې انیمیشن در کړی دی که نه، ډانس، فني، جمپینګ، واکینګ، مثال د خبرې که غواړئ مثال د کومه انیمیشن تاسو ته خوند درکوي په هغه شکل تاسو انیمیشن ورته برابر کړئ. په دې شکل سره که نه، په دې شکل سره. بیا غواړئ همدغه انیمیشن تاسو د هغه انیمیشن غواړئ چې تاسو د ګیلري ته ډاونلوډ کړئ، بیا په دغې علامه باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به راشئ. داسې کې د 3 نقطې دي، داسې کلیک به وکړئ. همدلته 3 نقطې دي، په دې 3 نقطو به کلیک وکړئ. ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. نو دا عکس به مطلب چې عکس په دې ډول سره تاسو عکس هم ګیلري ته ډاونلوډ شول، تاسو همدغه ځینې کتلی شئ. همدلته هغه ډاونلوډ شوی دی، تاسو کتلی شئ. بیا غواړئ چې د کوم لوګو راغلی همدا ختم کړئ. دا بیا تاسو کولی شئ یا په نورو سافټویرو په ذریعه باندې همدغه لوګو د منځه یوسئ که نه. هم کولی شئ د مختلف واټرمارک لرې کړو. په طریقه کولی شئ تاسو دغه واټرمارک په نوم سافټویر دی زما دی ټیلیګرام چینل څخه ډاونلوډ کړئ او انسټال کړئ. په طریقه دا لوګو ورڅخه ختمولی شئ. همدا وه د کارټون عکس په حرکت راوستلو طریقه. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.